د عامه روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د هپاتایټس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر کم شوی دی. د هپاتایټس ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وویل په افغانستان کې د تیر کال په هپاتایټس ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,000 کسان وو او په تیره پیړۍ کې 100,000 کسان په یاده ناروغۍ اخته وو. په افغانستان کې که څه هم د ژیړي ناروغۍ کچه د نورو هیوادونو په پرتله ټیټه ده. د اټکلونو له مخې په تیره لسیزه کې 100,000 ډیر کسان په ژیړي اخته شوي دي چې له دې جملې څخه 70,000 کسان په هپاتایټس بی او تر 10,000 کسان په هپاتایټس سی اخته شوي دي. تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. بلخوا د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. 304 میلیونه پیښې په نړۍ کې چې موجود دي، یوازې 2 میلیونه د هپاتایټس بی پیښې تداوی شروع شوی ده، تداوی اخلي، او یوازې 12.5 میلیونه د هپاتایټس سی پیښې هغه درمل شوي دي، تداوی شوي دي، چې دا ډیره کمه کچه ښیي چې تداوی اغستې ده. په دې معنی چې په دواړو برخو کې ډیره غټه خلا او تشه وجود لري. یو دا چې خلکو کې عامه پوهاوی ډیر ټیټ دی. دوی کله چې په دې ناروغۍ اخته کیږي په خپل وخت سره هغه اړوند روغتیايي مرکزونو ته مراجعه نه کوي تر څو سمه تشخیص شي په سمه توګه او سمه تداوی واخلي. او په ضمن کې په روغتیايي سیستم کې هم خلا او تشه وجود لري چې هغه تشخیصي وسایل او درمل چې کوم اړین دي د هپاتایټس بی او سی د ناروغانو د تداوی په خاطر هغه په مکمل ډول سره او په کافي ډول سره موجود نه دي په روغتیايي سیستم کې چې ټولو ناروغانو ته بسنه وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وویل چې هپاتایټس ناروغۍ د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي چې هر کال میلیونونه کسان پرې اخته کیږي. هغوی زیاته کړه چې د غوره روغتیايي خدماتونو په وړاندې کولو سره به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. 4 ولایتونو څخه د ټولو روغتیايي مرکزونو څخه اوس خوشبختانه راپور لرو. د هپاتایټس پیښې راپور کیږي، په ټولو روغتیايي مرکزونو کې خدمات تر سره کیږي، معاینات تر سره کیږي او موږ دا پروګرام پیل کړی دی. زه له هغو ادارو څخه مننه کوم چې د دې ناروغۍ مخنیوي او کنټرول کې له موږ سره مرسته کوي او په نړیوال روغتیايي سازمان WHO د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې UNDP، UNODC، یونیسف، نړیوال ګلوبل فند او نورو مالی همکارانو او بسپنه ورکوونکو غږ کوم چې په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د پلانونو او هڅو ملاتړ وکړي او د خپلو مستقیمو او غیر مستقیمو مصارفو کې کموالی راولي او خپل مرستې د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په تور ژیړي ناروغۍ د اخته کسانو شمیر کم شوی دی چې مخکې کلونو کې به دغه ناروغي ډیری له یو معتاد نه بل معتاد ته انتقالېده او دا چې اوس مهال د مخدره توکو په استعمال بندیز لګېدلی او ډیری معتاد کسان تر درملنې لاندې نیول شوي، نو د بېلابېلو ساري ناروغیو په شمیر کې کمښت راغلی دی.